ذبیح الله مجاهد څنګه یو امریکایي مسلمان کړی؟ دغه امریکایي څوک دی؟ صحیح کول ویډیو وګورئ ترڅو په هر څه خبر شئ. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نشراتي مرستیال ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې کریسټوفر په نوم یو امریکایي د په بلنه او هڅو نن مسلمان شوی دی. ویل شوي چې نوموړي له 13 کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کاوه. د باختر خبري اژانس د خبر له مخې دغه امریکایي وګړی د ذبیح الله مجاهد په هڅو نن اسلام قبول کړ او د محمد عیسی نوم ورته غوره شو. یاد شوي خبري اژانس د نوموړي او ذبیح الله مجاهد ګډ عکس هم خپور کړی دی. د محمد عیسی په نوي نوم دغه امریکایي وګړي په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. دا چې ذبیح الله مجاهد د طالبانو ویاند دی نو په طالبانو کې یو پوه شخص ښکاري او ډیر کله ښه کارونه کوي. تاسو یې د دغه کار په اړه څه ویل لرئ؟ په کومنټ کې خپل نظریات ولیکئ. تر بیا بلې ویډیو د خدای په امان.